نننې زمون سبق سورة النساء پنځمه سپاره د آیت نمبر 87 خوانوالی تر 90 آیات پورې. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الله چدي نشته بل حاجت روا مگر دا الله دے. خامخا جمع کتاسو لر اللہ اور ازد قیامت تا چنشتے شک پاوے کے. ومن اصدق من اللہ حدیثا او سوک تیڑیر رشتنی دا اللہ نپا خبر کے. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. نسشوی دی تاسو لرا چشوی تاسو پبارد منافقانو کی دوڑلی او اللہ رسوا کری دی دی لرا پا سبب داغا چی دی کری دی ناکار عملنا. اتريدون ان تهدوا من اضل الله. آیا ارادہ کوي تاسو دا چې لار اخی آغا چاہتا چې مورد گمراہی والد اللہ پاغو. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. او بچا چې مورد گمراہی اوئی اللہ نوی چر بقنو میں تاغلر لار. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ. دوئی خوخ گانی کاش چه کپر اکی تاسو لکسنگ چه دی کپر کرده دے نشیبتا سو برابر. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. نمونی سی تاسود دین دوستان تردی چی دی ہجرتو کی پلارد اللہ کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ. پس کواوڑی دل دی نونی وی دی لرا. وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. او قتل کئی دی لرا کمزائی کچی اومی تاسو دی لرا. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. او منی سید دی نسوک دوست او نسوک امدادی. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ.
مگر هغه کسان چې یو ځای کېږي داسې قوم سره چې په منځ ستاسو او په منځ د هغوی کې واده وي او جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم یا راشي تاسو ته بند شوي سینې د دوی دا چې جنګ وکړي دی تاسو سره یا جنګ وکړي یا جنګ وکړي دی د خپل قوم سره یا جنگ وکړي دی د خپل قوم سره ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم او که خوښه د الله خامخا مسلط کړی به و دی لرا خامخا مسلط کړی به و دی لرا تاسو باندې او که خوښه د الله خامخا مسلط کړی به و دی لرا تاسو باندې فلقاتلوکم نو خامخا جنگ وکړو دی تاسو سره فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم نو کدی جدا شستا سنا جنگ اونک تاسو سرا فإن اعتزلوكم نو کدی جدا شستا سنا فلم يقاتلوكم جنگ اونک تاسو سرا وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا او وی غرزولا تاسو تغاړه نخد اسلام نو نه د غرزول الله تاسو لرا پدای باندې لار د جنگ